د غالۍ اوبدلو په دغه کوچني کارځای کې ګڼ شمېر مېرمنې د قالینو پر جوړولو بوختې دي. د دغه مرکز مسؤلان وایي دا کارخونه د امید ځن سازمان لخوا د ښځینه‌وو د لاسي صنایعو او اقتصادي پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د مسؤلینو په وینا یو کال کېږي چې د غالۍ اوبدلو مرکز یې پرانیستی دی چې په دې موده کې 20 قالینې بازار ته د خرڅلاو په موخه وړاندې کړي او که کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه وشي دا کچه هم لوړولی شي. حدود 1 سال میشه که این کارگاه گلم بافی را در اینجا ایجاد کردم و حدود 10 تا از خانوما در اینجا فعالیت دارن که از نوع گلم و چپن و بیک و اینا اینجا میبافه. هغه وایي افغاني غالۍ په نورو هیوادونو کې ځانګړی نوم لري خو د امکاناتو د نشتون له امله نشي کولی خپلې تولید شوې غالۍ دغه بازارونو ته واستوي. قالین اوبدونکي د بازار نشتون، خامو موادو کموالی، د مناسب ځای او وسایلو کمښت او لوړه مالیه هغه لاملونه بولي چې له امله د دوی چارې ډېر کله ټکنۍ وي. ما 100 متر 200 متر گلم ما در اینجا تولید کنیم، اما بازاری که به فروش برسانیم متاسفانه بازار خوب نداره و تجارایی که از اینجا از ما میگیرن هم بسیار به نرخ ارزان میگیرن و میبرن اینا طرف پاکستان و ایران و کشورهای دیگه. نگاه جای و اینا که ما مشکلات داریم، خصوصا امروز که از دولت خیلی با ما همکاری نمیکنه. غالۍ اوبدونکي مېرمنې چې له دې لارې د خپل ژوند اړتیاوې برابروي وایي عاید کم خو د اړتیا له مخې دغه کار ته دوام ورکوي. د دوی په خبره د قالین اوبدلو له لارې اوس کولی شي چې خپل کورني لګښتونه برابر او پر ځان او کورنۍ اقتصادي فشارونه راکم کړي. در مدت 1 سال میشه اینجا کار میکنم دیگه. چی است همین ماه 5000 معاش دارم. خوبه دیگه در زنم به خرج خانشن کمک میشه. خواهشی از ما از دولتی است که بتونه کمک کنه تا کار گسترش پیدا کنه تا خانم های دیگه مثلا مصرفی کار شود تا برای ازنام کمک شود. وقتی که این گسترش پیدا کنه مثلا ما میتونه برای ما معاش ما بیشتر شود که بتونیم یک پول خوبتری را به دست بیاریم. د غالۍ اوبدلو صنعت له کلونو راهیسې په افغانستان کې ګرم بازار لري او اوس هم د بېوزلۍ له امله ګڼ شمېر مېرمنو د غالۍ اوبدلو ته مخه کړې ده. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي په ملي او نړیواله کچه غالیو ته د بازار موندنه بله هغه لاره ده چې د غالۍ اوبدونکو اقتصادي وضعیت لا پیاوړی کولی شي.